په کابل کې هغه رستورانت پرانیستل شو چې د کورنۍ خوړو ترڅنګ بهرني خواړه خپلو میلمنو ته ورکوي. یاد رستورانت په دې موخه جوړ شوی چې ځوانان کولی شي په هره برخه کې چې تجربه نه لري پانګونه وکړي. نوموړی زیاتوي انګېزه یې د رستورانت د جوړولو په برخه کې په ګاونډیو هیوادونو کې واخیسته چې څه ډول کولی شي په خپل هیواد کې یو داسې رستورانت جوړ کړي چې له هر لحاظه په ځان بسیا وي. هدف یې له دې رستورانت څخه دا و چې ځوانانو ته وښیي له هیواده تېښته د حل لاره نه ده. نو د ما یو هدف له رستورانتدارۍ د موږ د ټیم یو هدف له رستورانتدارۍ دا و چې یو ځوانانو ته دا انګېزه ورکړو چې د موږ او تاسې باور باید اول په وطن بیا په ځان په ګران افغانستان باور دا د موږ له حواله داسې پیدایښت هم سوی د وطن سره لیونۍ مینه لرو او د وطن کې پاتې کېدل ځوانانو ته ورښیو. فرار له وطنه تګ وتل د موږ ډېر دوستان وتلي دي. دا یې د حل لاره نه ده. افغان هېڅ بله کوره د دنیا کې یا هېڅ بل هیواد کې عزت نه لري. دا موږ او تاسې ټول لیدلي عملا د هر کورنۍ ځوانان بهر دي. وطن وطن ده، وطن مور ده. د رستورانت مسؤل زیاتوي باور په وړتیا د دې زمینه برابروي چې په کور دننه ځوانان پانګونه وکړي او په دې رستورانت یې تر $100,000 پانګونه کړې. په دغه شرایطو کې ځوانانو ته دا وروښیو چې موږ تر $1,00,000 سرمایه ګزاري سې ډېره سرمایه ګزاري ده چې هغه هم هغه ځوانان شروع کوي چې هغوی نه له پلاره نه له کورنۍ کوم داسې پیسې ورته نه دي پاتې. هغوی په خپل مټ او باور په وطن، باور په خپله وړتیا مخکې تللي او انشاءالله دا به هم ثابتوو چې موږ هم رستورانتداري کوی سو او د رستورانتدارۍ په خصوص د افغانستان بیا د کابل دغه انقلاب ته موږ هم وردننه سوي. د پلان بی رستورانت مسؤل زیاتوي په ګڼو هیوادونو کې د افغانانو لپاره د دې زمینه برابره ده چې پانګونه وکړي، خو خپل هیواد ته تر هر څه لومړیتوب ورکړی دی. هغه زیاتوي حکومت د پانګونې په برخه کې ملاتړ کړی دی. اسلامي امارت له هر هغه افغان سره چې پانګونه کوي واقعا چې ملاتړ یې کوي. له موږ هېڅ غلطه غوښتنه په هېڅ برخه کې نه ده سوې، خو انګېزه دا ده، فکر دا ده چې ما وخت هم تاسو ته درتلي د موږ باور په ښایسته افغانستان ده. په وطن کې د ګټه کمه وي خو دی او په موږ فرض د خپل وطندار خدمت ده. هر پانګوال چې پانګونه کوي بې له شکه چې هغه خطر مني او کاروبار بې خطره نه کیږي. یو شمېر هغه ځوانان چې د پلان بی په نوم په رستورانت کې کار کوي خوښ شي چې د کار زمینه ورته برابر شوي، خو زیاتوي په کور دننه پانګونه به ځوانان د بهر هیوادونو له تګ څخه وژغوري. و ما بسیار خوشحال هستیم از اینکه این رستوران ما افتتاح کردیم و پلان بی بسیار در ما یک شرایطی را فراهم کرد که واقعا خود ما تصمیم می را داشتم که به نهایت کشور را ترک کنم و این باعث شد که الحمدلله دوباره در کشور خود باشم و بسیار خوشحال هستم از اینکه الحمدلله افتتاح شدن و کار میکنن. من بسیار خوش هستم به خاطر از اینکه یک زمینه کار به ما جوانا در افغانستان به سبب از این مثلا بسیار کار کم است چی شده است مستفید شده دیگه. خیلی خوشحال هستم از اینکه من در اینجا کار میکنم. په دغه رستورانت کې 30 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې او ترڅنګ یې هڅه کوي دغه ډول رستورانتونه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پرانیزي.